السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فرید احمد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. درنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې ویډیو د نوراني قاعدې د مرکباتو سبق دی. په دې سبق کې به موږ دا پیژنو چې مرکبات وچه ویل کېږي او د څه دپاره دي. په اوله تختې کې خو موږ دا وپېژندله چې مفردات، د مفرداتو تلفظ مې وپېژندی، د مفرداتو نښاني مې وپېژنده. نو کوم مفردات چې په نوراني قاعده کې ذکر سوي دي، هم د دغه تورو سره مکمله قرآن مجید چې دی هغه جوړ سوی دی. خو خبره دا ده چې دغه توري په دغه شکل باندې په قرآن مجید کې نه راځي. په قرآن مجید کې چې دی هغه د مرکباتو په شکل کې راځي. نو موږ ته چې دی هغه به هغه توري، هغه 90 توري یا 10 توري چې دی هغه به پېژنو، خو د دې پېژندګلونه به چې دی په نقطو باندې کوو، په خپلو نښانۍ باندې کوو. راځئ د سبق شروع کوو. دا الف دی، ورته وګوره هغه ساده الف دی. دا بل بیا لام الف دی، ورته وګوره دا لام دی، دا چې دی هغه الف پر سر راغلی دی. د لام شکل چې دی هغه مطلب په مفرداتو کې یو رقم وي، چې الف پر سر ملګری شو شکل یې واړوئ. دویم شکل چې دی هغه د لام الف بیا دا رقم دی. دا بیا با الف دی، ورته وګوره دا د شاته یو ټکی دی هغه با ده، دا بیا الف دی ورسره. دا بیا هم لام الف دی، ورته وګوره دلته بیا بل رقم شکل چې دی هغه دا کې دا یا لام سو، دا یا الف سو. ورته وګوره درې شکله سوه، یو داس یو داس یو داس. دا بیا ساده لام دی، ساده لام دی چې موږ په مفرداتو کې ویل. دا هم لام الف دی، ورته وګوره اوس بیا څلور شکل سو، مطلب دا لام دا الف. ته ګوره دلته په یو رقم شکل کې راغلی دی، قرآن مجید کې دا رقم هم راغلی دی، دا رقم هم راغلی دی، دا رقم هم راغلی دی، دا رقم هم راغلی دی. دا څلور سره چې دی هغه لام الف دی، که دا دی که دا دی که دا دی. دا بیا نون ح دی، ورته ګوره په سر باندې نون دی، دا چې دی هغه ح دی. د نون شکل چې دی هغه په مفرداتو کې یو رقم ولو، اوس دی هغه دلته بل رقم راغلی، هغه ټکي دی په سر باندې، دا بیا ح ده. دا بیا لام الف دی، هغه ساده لام الف دی، مخکې چې دی هغه تیر سولو. دا بیا با لام با ده، ورته ګوره دا با ده، دا لام دی، دا با ده. په ورته ګوره چې د توري سره چې دی هغه ګډه په اول سر کې په مابینځ کې راځي، دونه کښنی شاته چې دی هغه یې ټکي. لام ته وګوره با په اخر کې راځي، برته هغه په خپل پخواني شکل باندې راځي. دا کاپ دی، ورته ګوره د کاپ یو رقم دا رقم دی، یو قسم یې دا دی، یو بیا دا رقم. دا په مفرداتو کې تېر سوی، دا په مابینځ کې کښنی چې دی هغه نښان لري. دا بیا کاپ با دی، ورته ګوره دغه کاب دا بله چې دی هغه با دی، وینې په دا سر باندې پېژندل کېږي. دا بیا هم کاب با دی، دا بیا دغه کاب دی، دا بیا با ده. دا بیا کاب الف دی، ورته وګوره دا کاب په مرکباتو کې چې دی هغه مطلب دا دی کاب دا رقم راغلی، دا یو شکل دی، دا بیا بل شکل دی. مطلب په قرآن مجید کې دا رقم هم راځي، دا رقم چې دی هغه هم راځي. دا با کاب تا دی، دا با دی، وینې دا کاب دی، دا تا ده، دغه کاب دی، دا تا ده. دا بیا تا کاب سا دی، ورته وګوره هغه کاب دی، دا تا ده، دا ساده. اوس ته ګوره دلته د با رقم چې دی هغه شکل راغلی، لکه د مرکباتو با، خو صرف خالي ماج په ټکو باندې پېژندل کېږي. وینې تا لکه څنګه چې موږ ته مخکې وویل چې د مفرداتو پېژندګلونه چې دی هغه په نقطو باندې اکثر راځي. دا بیا با ده، دا تا ده، دا سا ده، نون دی، یا ده. دا بیا با الف دی، نون الف دی، تا الف دی، یا الف دی، سا الف دی. اوس ته ګوره د ګور د شکل چې دی هغه سره یو رقم دی، مطلب په یوه اندازه کې لیکل سوي دي. خالي ماج د دې دا پېژندل کېږي چې دی پر دا ټکو باندې پېژندل کېږي. اوس با شاته ټکي لري، نون په نس کې ټکي لري، تا په داس کې 2 ټکي لري، یا در شا 2 ټکي لري، سا په نس کې چې دی هغه 3 ټکي لري. نو دوی په دې باندې پېژندل کېږي. دا بیا با سین، یا سین، نون سوه، تا سین، سا سین، سا جیم، تا هم. تر دې ځایه پورته ته وګوره ګرده یو رقم لیکل سوي دي. دلته بیا پېژندل کېږي دی په ټکو باندې. با یو ټکي در شا لري، دا بل سین دی. دا بیا 2 ټکي در شا لري، یا سو، دا بل سین دی. دا بیا یو ټکي په نس کې لري، نون سو، دا بل سین سو. دا 2 ټکي چې دی هغه په نس کې لري، دا بل سین سو. دا 3 ټکي چې دی هغه په نس کې لري، دا بل چې دی هغه ورسره سین سو. چې ته ګوره لیکل سوي یو رقم دی. دلته د دې پېژندګلونه چې دی هغه په دې ټکو په دې نقطو باندې راځي. دا بیا سا جیم دی، تا ها ده. دغه رقم نون خا یا ها با جیم، دا هم ګرده چې دی هغه سره یو رقم دی. ورته وګوره ګرده یو رقم دی. دلته بیا دی چې دی هغه په ټکو باندې پېژندل کېږي. ته ګوره سا 3 ټکي، جیم چې دی هغه په نس کې ټکي لري. نور شکلونه د ګور د سره یو رقم دی، اکثر سره یو رقم دی. اوس ته ګوره موږ ته چې دی لږ ښه سوچ کې وکړو، دی په ټکو باندې پېژندل کېږي. دا ساده 3 ټکي پر سر لري، دا بل جیم دی، لاندې یو ټکي لري. دا 2 ټکي چې پر سر لري دا خو تا ده، دا بل ته ګوره لاندې هېڅ شی نه لري، نه چې دی هغه پر سر ټکي لري، نه په نس کې ټکي لري، دا ح ده. دا بیا نون خا ده، ته ګوره یو ټکي په نس کې لري، خا ده، د ټکي پر سر لري، نون خا. دا یا ح ده، ته ګوره یا 2 ټکي در شا لري، دا بل ح ده. دا بل بیا با جیم دی، ته ګوره با هم یو ټکي لري، جیم هم یو ټکي لري، دواړه یو ټکي لري، دا با جیم سو. اوس ته ګوره دا بیا یا میم دی، د میم یو شکل دا رقم هم دی،
دا ورسره شاته چې دی هغه یا د 2 ټکي لري دا بیا با میم دی ته ګوره دا بیا بل شکل دی با میم دا بیا نون میم دی دا بیا تا میم دی دا بیا سا میم دی ته ګوره با میم نون میم تا میم سا میم بیا په ټکو باندې پیژندل کېږي با در شا ټکي لري نون په نس کې ټکي لري تا پر سر 2 ټکي لري سا 3 ټکي لري نور دا هم میم دی دا هم میم دی دا هم میم دی دا هم میم دی شکلونه جلا جلا لیکل سوي دي وجه خاطر بیا وګوره دا با یا نون یا تا یا سا یا دا بیا سره یو رقم بیا به دلته چې دی هغه ته په ټکو باندې پیژنې ته ګوره با در شا ټکي لري یا یې نه لري یا دا هغه غټه یا چې در شا چې دی هغه ټکي لري دا بل کوچنی یا ورسره دا بل نون یا هغه نون دی دا بل یا ده دا تا ده دا بل یا ده دا بل سا ده دا بل یا ده وینې 3 ټکي لري لاندې دی هغه به ټکو یا ده خو دلته ورته ګوره بیا شکلونه یو رقم بیا په ټکو پیژندل کېږي نون با لامسو تا نون لامسو با یا لامسو یا تا لامسو سا لامسو دا بیا سره یو رقم بیا په ټکو سره پیژنې ته ګوره نون دی یو ټکی په نس کې لري با یو ټکی در شا لري دا بل لام دی لام د کلمې په اخر کې راغلی دی په هغه خپل شکل کې راځي چې د کلمې په نس یا په شروع کې راځي شکل بدلی په اخر کې دی هغه شکل هغه رقم دا بیا تا نون لام دی تا 2 ټکی لري نون چې دی هغه یو ټکی په نس کې لري دا بل لام دی دا بیا با یا لام دی با تو ګوره یا شاته یو ټکی لري یا چې دی هغه 2 ټکی چې دی هغه در شا لري دا بل لام دی دا یا تا لام دی تو ګوره یا 2 ټکی در شا لري تا 2 ټکی په نس کې لري دا بل لام دی دا ثا لام دی تو ګوره سا 3 ټکی لام دی سره بخله دواړي ساګان یو لام دی دا بیا نون با نون تا یا نون یا سا نون سا نون دا بیا شکلونه یو رقم بیا مرتي چې دی هغه په ټکو باندې پیژنې نون په نس کې یو ټکی لري با در شا یو ټکی لري نون بیا په نس کې یو ټکی لري ته ګوره نون بیا د کلمې په اخر کې راغلی دی په خپل شکل کې راغلی نون با نون دا با سو دا نون سو په مفرداتو کې اکثره مفردات چې د کلمې په اخر کې راشي مطلب هغه خپل زاړه د مفرداتو په شکل کې خو ماضي سو دانی چې دی هغه خپل شکل چې دی هغه بدلی اکثر چې دی هغه په خپل پخوانی شکل کې د مفرداتو په شکل کې چې دی هغه د کلمې په اخر کې راځي سکله دی د کلمې په د توري چې دی هغه مطلب په نس کې راشي یا په مابینځ کې راشي یا چې دی هغه په اول سر کې راشي د خپل شکل چې دی هغه بدلی دا نون با نون سو دا با نون سو ته ګوره با شاته یو ټکی لري نون یو ټکی لري نون بل ټکی ته ګوره اوس دا نون چې دی هغه د 2 تور چې دی هغه په مابینځ کې راغلی دی یو رقم نون دی په اخر کې راغلی دی بل رقم نون دی دا بیا تا یا نون دی ته ګوره 2 ټکی در شا لري یا 2 ټکی در شا لري دا بل نون چې دی هغه یو ټکی په نس کې لري دا بیا یا تا نون دی دا بیا ثا نون دی دا خو نو بیا هغه پخوانی جیم ها خا په خپل شکل کې چې دی هغه لیکل سوي دي اوس ته ګوره دلته بیا ح ث خ با جیم تا ح تا یا جیم با خ تا دا ګرد چې دی هغه شکلونه یو رقم دي ګرد یو رقم لیکل سوي دي بیا مرتي په ټکو باندې پیژنې ها دی چې نه لري نه په نس کې ټکی لري مطلب لاندې نه ټکی لري نه لوړ ټکی لري نه جیم دی نه خ ده بلکې ح ده ساده ح ده دا دی دا بل سا ورسره راغلی په کلمه کې په اخر کې چې دی هغه سا ورسره راغلی بیا کلمه هغه په د توري په اخر کې راغلی په خپل شکل کې راځي سا 3 ټکی لري دا خ د تو ګور خبر سره یو ټکی لري بالاند یو ټکی لري دا جیم تا دی ویني دا جیم دی لاندې یو ټکی لري دا تا 2 ټکی په نس کې لري دا تا د اوس تو ګور دا تا او دی تا تو ګور دا تا چې دی هغه د توري په سر کې راغلی دی یو رقم شکل کې دی دا هر راغلی دا تا چې دی هغه په خپل پخوانی شکل کې راغلی د توري په اخر کې راغلی یا جیم با خاطه نور خو چې دی هغه په ټکو باندې پیژندل کېږي دا بیا کښنی تا ده ته ګوره تا یو دا رقم راځي یو چې دی هغه دغه ساده چې دی هغه تا راځي تا دا رقم هم راځي چې دی هغه ګول تا ویل کېږي دا رقم که 2 ټکي درلوده مطلب دا رقم شوی 2 ټکي درلوده دا تا ده که دغه ساده و ها ده اوس ورته ګوره دا با ده دا تا ده دا با شرط چې دی هغه یو ټکی لري دا تا په اخر کې راغلی د ګول تا ده بل رقم چې دی هغه شکل دی دا یا د خالي ټکی نه لري دا یا دا بل ها ده ته ګوره خالي ټکی نه لري هغه کیسه ده یا ها تا ها نون تا چې ټکی درلودله تا ده کې ټکی نه درلوده ها ده اوس ته ګوره دلته هم ها ده دلته هم ها دلته برته تا ده ته ګوره دا رقم شکل کې هم راځي دا رقم شکل کې هم راځي دا رقم شکل کې هم راځي دا د اکشنې ها دا بیا هغه 2 سترګو والا اکشنې ها ده ته ګوره یا ها با ته ګوره دا یا د چې دغه د 2 سترګو والا ها ده د بل خنو با ده دا بیا با ها الف دی اوس ته ګوره دلته مرتي د توري په مابینځ کې ها راشي 2 سترګې ها راشي یو ها دا رقم راځي یو ها دا رقم هم راځي ته ګوره دا هم ده بل ها چې دغه دا رقم هم راځي ته ګوره 3 شکل راځي یو دا 2 سترګې راځي
یو ته ګوره دا زګې چې دی هغه د لوړ سره میلاو شوی نه دی دغه ساده راغلی دی دا بله بیا خالي مایع دا رقم راغلی ده لکه د اردو ها دا رقم چې دی هغه راځي دا دال سو زال سو دا جیم دال خازل بیا دواړه چې دی په شکل کې سره یو رقم دی پنګلونه چې دی هغه په ټوک باندې دا را د زا دا جیم را دی اوس ته ګوره د رای چې دی هغه یو شکل دا دی یو شکل چې دی هغه دا دی مطلب دا رقم هم را ده دا رقم هم را ده دا خازه تو ګوره دا خا ده دا زا ده مطلب دا هغه را رقم ده خالي مایع په سر باندې ټکي لري را د زا او د را چې دی هغه مطلب شکل اکثره وخت دی ورځ دا را ده دا زا ده دا یاره په خواني شکل کې راغلی دا تازه زاد ټکی لري دا سین شین تو ګوره سین لام درې غاښ لام شین لام اوس ته ګوره د توري په اخر کې کسین راسي کشن راسي په خپل شکل کې راځي لیکن د توري په سر کې راځي دغه نس چې دی هغه نه راځي سین لام شین لام سواد او توا زوا دا بیا سواد باده دا توا باده هغه توا د تو ګوره د کلمې په سر کې چې دی هغه راغلی د په خپل شکل کې راغلی دا که د کلمې په مابینځ کې راځي که په سر کې راځي که په پای کې راځي په خپل شکل کې چې دی هغه راځي خاص بدلیدل نه کې راځي دا بیا ضاد الف دی دا بیا ضا الف دی تو ګوره هغه توا رقم د خالي مایع چې دی هغه پر سر باندې ټکي راسي ضا دا عین غین دا امزه دی دا عین زاده دا غین اراده اوس ورته ګوره یو مهم شی چې دی هغه مطلب عین او غین دی که د کلمې په اخر کې راسي که د کلمې په مابینځ کې راسي دی چې دی هغه شکل چې دی هغه اړی خو یو د توري په سر کې کرالی دی دا رقم راځي په هغه خپل د سر چې دی هغه یا پخوانی رقم لکه څنګه چې په مفرداتو کې تیر شو لیکن که په مابینځ کې د توري رالی که د توري په اخر کې رالی دی چې دی هغه شکل بیا دا رقم تو ګوره دا سواد عین دی دا غداد غین دی دا با عین دال دی دا تا غین دال دی دا امزه الف دی امزه واو دی امزه یا دا فا قاب د نور چې دی هغه شناخته تو دی قاب واو فا واو فا قاب لام قاف فا لام یا پا میم میم تو ګوره د میم یو شکل داسو یو داسو ها میم لا میم تا نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو ویډیو مې خوښه سوې وي چینل سبسکرایب ویډیو لایک تبصره پر وکړه تر څو د قرآن مجید دا برکتناک سفر درڅخه پاتې نشي